ټاکل شوې افغانستان او سریلانکا سبا جمعه د لومړۍ نړیوالې ورځنۍ لوبې لپاره سره مخامخ شي. سریلانکا تر دې دمه 912 ورځنۍ نړیوالې لوبې کړې دي چې 417 یې ګټلې او 450 یې بایللې دي او له دې جملې 15 لوبې مساوي او 40 له کومې پایلې پرته پای ته رسېدلې دي. بلخوا بیا افغانستان له 2009 کال راهیسې تر دې دمه 161 ورځنۍ نړیوالې لوبې کړې چې 20 یې ګټلې او 9 یې بایللې دي او همداراز یوه لوبه یې مساوي شوې او 4 لوبې یې بې پایلې پای ته رسېدلې دي. د افغانستان او سریلانکا لوبو ته په کتو سره سریلانکا د افغانستان په پرتله ډېرې ورځنۍ نړیوالې لوبې کړي او تجربه یې پخه ده، خو افغانستان له ترسره کړي لوبو نیمایي لوبې ګټلې او نیمایي یې بایللې دي. په همدې حال کې افغانستان او سریلانکا ټولې 12 ورځنۍ نړیوالې لوبې کړې دي چې 4 افغانستان ګټلې، 7 سریلانکا او یوه بې پایلې پای ته رسېدلې. د افغانستان او سریلانکا وروستۍ لوبه په یو ورځني نړیوال جام کې وه چې افغانستان د 7 ویکټو په توپیر ګټلې وه. افغان لوبډله په دې وروستیو کې د ورځنیو لوبو کې د ګټلو ښه ریکارډونه لري او د وړتیا له پلوه هم له سریلانکا کمه نه ده. له نړیوال جام وړاندې او په نړیوال جام کې له افغانستان د سریلانکا وروستیو ماتو ته په کتو سره له وړاندې د افغانستان سترګه په سریلانکا سره ده او د افغان لوبډلې د توپوهنې پیاوړي کېدو سره د دواړو لوبډلو وړتیاوې مساوي ښکاري. خو په ورته مهال افغانستان به په توپ اچونه کې د راشد خان د نشتون له امله له ستونزو سره مخ وي، که څه هم افغان ورو توپ اچونکي به پر سریلانکا برلاسي وي. خو د دواړو لوبډلو زور به له سبا ورځې وروسته معلوم شي چې څوک د ګټلو ډېر توان او انګیزه لري.